بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په سمارټ ټکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته راغلاست وایم. نن زمونږ چې د ټایپینګ چې د څلورم درس شروع کیږي. تېره ورځ چې د مونږه په ټایپینګ کې لوستي وو تر څوم درسه پورې، په بیسیک کې مونږه تر پنځم درسه پورې لوستي وو. نن چې کوم دی شپږم درس شروع کیږي او شپږم درس کې چې دی کیو ډبلیو دی او او پی دی. تاسې به نن وپېژنئ چې کیو ډبلیو په کومه ګوته باندې چې دی پرس کیږي او همدارنګه او پی په کومه ګوته باندې پرس کیږي. دا به تاسې زده کړئ. راځو درس ته شروع کوو. لومړی ډبلیو، ګوره ډبلیو به تاسې چې دی په دغه ګوته باندې پرس کوئ. تاسې ته یې رنګ وښوده، ډبلیو به پرس کوئ، سپیس به ووایئ. او به چې دی هم په همدې ګوته د ښي لاس په ګوته باندې تاسې دا پرس کوئ او همدارنګه سپیس. بیا کیو چې دی په وړه خچه ګوته باندې تاسې پرس کوئ، سپیس وهئ. بیا پی چې دی په وړه خچه ګوته باندې پرس کوئ. یعنې زمونږ چې دی چپ طرف ته چې دی هم په خچه ګوته او په دې دویمه چې دی نن کار دی ښي لاس باندې هم چې دی په دې دوو ګوتو باندې زمونږه کار دی. او په دې ګوته او پی په دې ګوته تاسې وهئ داسې ډبلیو او کیو پی ډبلیو او کیو پی ډبلیو او پی کیو سپیس پی. ګورئ زمونږه ټایپینګ چې دی تاسې ولیده ایکسلنټ دی، 20 ورډ پر منټ دی. اکراسي چې د زمونږه 100% ده او سلو ډاون پکې 0 دی. دا به ګو آن باندې کلیک کوئ. نوي درس ته اووم درس ته ځو. ورسره چې دی مونږه نن سی او کاما ایکس او ډاټ دا هم وایو. دا هم د همدې دواړو ګوتو مربوط راځي. ګورئ لکه دا هم چې دی سی چې دی په دې ګوته باندې تاسې پرس کوئ، کاما وایئ. ورسره چې دی دا سپیس مو وهه. اوس کاما چې دی په همدې ګوته تاسې پرس کوئ. بیا سپیس ایکس چې دی هم په همدې ګوته سپیس. ورسره چې کوم دی ډاټ په دې ګوته باندې تاسې پرس کوئ، سپیس سی سپیس سپیس. ګورئ کاما ورسره سپیس. اوس دې بلې ګوتې ته وړئ، په دې باندې تاسې ایکس پرس کوئ، سپیس وهئ. بیا راځئ تاسې دلته چې دی ډاډ پرس کوئ په دې ګوته باندې. نو تاسې دې ګوتو ته ښه متوجه شئ. نو کله چې تاسې ګوتو ته متوجه اوسئ ستاسې ټایپینګ به ورو ورو تیزیږي او ښه کیږي به. داسې سپیس ډاټ. نو دې کې هم زمونږ دا دی ګو آن باندې کلیک کوو. یو بل درس هم وایو، 8 او 9 هم وایو. زیډ ورسره چې دی دا فارورډ سلش دی، همدارنګه سنګل کوډ دی او دا چې کوم دی بیک سلش دی. نو دا به مونږ چې دی دا څلور بټنې اوس وایو. زیډ چې دی په وړه خچه ګوته باندې تاسې اوس پرس کوئ. ګورئ سپیس وهئ. بیا چې دی دا سلش چې دی دا په کومه ګوته تاسې پرس کوئ، دا هم په خچه ګوته باندې. ګورئ همدارنګه چې دی دا سنګل کوډ چې دی دا د انټر سره خوا کې بټن باندې وي. دا تاسې هم چې دی په څه باندې پرس کوئ، په خچه ګوته باندې سپیس وهئ. اوس راځئ بره چې دی دغه دا کوم چې بیک سلش دی دا چې کوم دی ځینو کیبورډونو کې ښي طرف کې دلته وي، ځینو کې چپ طرف کې دغه ساحه کې وي. نو ستاسې کیبورډ کې چې کوم ځای کې وي تاسې به پیدا کوئ، پرس به یې کوئ. زیډ به پرس کوئ. بیا فارورډ سلشه، بیا چې دی کاما، بیا سنګل کوډ، بیا چې دی بیک سلشه زیډ، همدارنګه فارورډ سلش سنګل کوډ به پرس کوئ. بیا چې دی بیک سلش زیډ، بیا سلشه، بیا سنګل کوډ، بیا چې دی سلشه. نو دغه چې کوم دی لږ طریقه غواړي، ځکه دا بټن لږ وړاندې دي. نو تاسې به ښه په دقیقه توګه چې دی دا پریکټس وکئ. ګو آن باندې کلیک کوو. نه چې دی زمونږ درس هغه ورسره چې کوم دی دغه سمبول دی چې دې ته ګریپ اکسنټ وایي. همدارنګه چې دی قوس شروع دی، ماینس دی، قوس بند دی، ایکوال دی. دغه 5 سمبولونه دي چې دا به اوس زده کوو. ګورئ لومړی دا دی او 4 دلته چې دا کم تاسې دا ګری کلر ګورئ یا خړ رنګه دغه بټن یې مونږ سره دي. نن تاسې به وګورئ لومړی ګورئ په ښه چکو ته باندې به دا بټن ووهئ، سپیس به ووهئ،
سپیس هم چې و بیا قوس په دې ګوته باندې خچه بیا سپیس بیا چې دا ماینس په دې ګوته باندې بیا سپیس بیا قوس بند په دې باندې بیا سپیس په دې باندې نو زمونږ ټول چې دی نن کار هغه په دې وړه ګوته باندې د خلاص په وړه ګوته باندې قوس وهئ بیا چې دی ماینس ووهئ بیا چې دی قوس ووهئ نو ټول زمونږ چې کوم دی هغه په دې وړه ګوته باندې کار دی نو تاسې ښه دقیق ورته وګورئ پریکټس به ډېر کوئ تر څو ستاسې دغه کوم ټایپینګ چې دی دا ښه تیز شي ګورئ کوم چې غلط شي هغه تاسې ته په سور رنګ باندې ښیي نو تاسې کولی شئ چې خپله غلطي بیا دلته وګورئ ایرر کې تاسې وګورئ موږ سره دوه ځای دی کې غلطي وشوه لومړی غلطي چې ده هغه دلته وه سپیس مونږ غلط کړی او دویمه غلطي چې ده هغه دلته ده دا قوس کې ده نو په دې طریقې سره چې دی دا ګوان باندې چې کلیک کې ګورئ موږ سره دلته چې د شفت کی درس بیا شروع کیږي دا به انشاءالله آینده کې وایو دا زموږ د نن ورځې درس و که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته نوې ویډیوګانې زموږ چې کومې راځي معلوماتي ویډیوګانې وي چې د هغې نه استفاده وکړئ او تاسو ورباندې پوه شئ مننه خوشحاله اوسئ